دویم کار د ملائکو دا ده ویستغفرون للذین آمنوا. دویم کار یې دا ده دغه مؤمنانو ته دعاګانې کوي، له الله څخه بخښنه ورته غواړي چې یا الله دغه ستا بندگان دغه مؤمنان که چیرې د دوی د فطرت په مقتضا یو غلطي ځینې سوي یا الله هغه ور وبخښه. موږ ته دعاګانې کوي دا ملایکه. څه وایي دا ملایکه موږ ته څنګه دعاګانې کوي؟ الله د دوی د دعا الفاظ هم رانقل کړي. دوی دی وایي ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. اوله خبره د الله عظمت لوی بیانوي. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. دی وایي چې ای تربیت راکوونکې و موږ ته ستا رحمت هر څه ته پراخ ده، هر چا ته رسېدلی ده، او ستا علم هم پراخ ده. ته د هر چا په باطن خبر یې. هر چا که دغه د ایمان کلمه په اخلاص ویلې و نو خو ته په خبر یې، او بیا د دې کلمې په مقتضا باندې رحم دې پراخ ده. نو د دغه رحمت د پراخۍ په مقتضا فاغفر للذین تابوا. یا الله هغو خلکو ته بخښنه وکړه چې ګناه یې کړی وي بیا یې توبه پر کښلې وي. که ګناه و توبه یې نه و پر کښلې نو د ملایکو په دغه دعا کې نه راځي. فاغفر للذین تابوا. یا الله هغه چا ته بخښنه وکړه چې توبه یې وکړه. که توبه نه وکړلې دا د ګناه ضرر ده، د ملایکو په دعاګانو کې نه راځي. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک. دوی خبرې دوی د دې مغفرت دپاره شرط کړي. ګوره دا د الله کلام ده، زبردسته کلام ده. هر ټکي کې دغه خبرې دي چې موږ ځینې غږېږو موږ یې تمامولی نشو. نو دا ملائکه د هغه چا دپاره مغفرت غواړي چې هغه څوک کې غلط کار کړی و له هغه توبه وکاږي او د الله جل جلاله د دین اتباع کوي. واتبعوا سبیلک. یا الله هغه چاته بخښنه وکړه چې ستا د لارې دین یې د طبیعت شی نه یې جوړ کړی. یو خدا ده یو سړی ځان ته دیندار وایي خو دین یې د خپل طبیعت شی جوړ کړی چې د ده زړه ورته ووایي هغه دین ده. چې ورته ووایه چې هلکه دا خو په دین کې نسته وایي نو خو بد کار خو مې نه ده کړی، ښه کار مې کړی. ده ته بیا بدعت وایي. وروسته د کتاب والا د نبي علیه صلات وسلام ډېر اقوال نقل کړي دي. یو قول یې دا نقل کړی ده چې پر بدعت والا باندې نبي علیه صلات وسلام لعنت ویلی دی. هغه بیا د الله په رحمت کې نه راځي. هغه څوک چې د الله جل جلاله د دین اتباع کوي خو دین په هغې طریقې سره چې هغه دین ده د الله د پیغمبر سنت ده، د صحابهو طریقه ده. دا چې تا په خپل طبیعت دین جوړ کړی چې څوک درته ووایي چې کاکانو بد کار خو مې نه ده کړی، دا د بدعت کارونو هم ټول ظاهرا عنوان یې ښیي. نو دا دوه شرطه چې په چا کې رالو که چیرې غلطي دې سړي کړې وه بیا به توبه کښلي او دغه اتباع د دین په هغې طریقې سره کوي چې هغه د الله د دین لار ده. په خپل طبیعت دین نه جوړي. خپل دیانت د پیغمبر پر سنت عرضوي، خپل دیانت پر قرآن کریم عرضوي، خپل دیانت د اسلافو پر فقه عرضوي چې له هغو سره برابر سي نو صحیح ده. او چې ستا دیانت قرآن هم رد کړی، حدیث هم رد کړی، د اسلافو فقه هم رد کړی او ته ورته ولاړې ورته تخته بیا ځان سعید او نیکبخته په بولې، دا بیا د شیطان دوکه ده. نو ځکه ملایکه دا خبره کوي چې واتبعوا سبیلک او چې اتباع یې ستا د لارې کړي. نو دا خلک چې دي د دې خلکو دپاره دوی یو څو مطالبې له الله جل جلاله څخه کوي. په خلکو کې دوه شرطه بیان کړو ملایکو چې یو په دې شرط چې د له ګناه توبه کښلي، که په ګناه کې واقع و هغه تر دغه دعا لاندې نه راځي. او بل دا شرط ته چې دین یې د خپل طبیعت او د خواهش کار نه یې جوړ کړی. هر وخت د شریعت په عینه کې ګوري
د الله د پیغمبر پر سنتو ځان عرضوي که له هغو سره برابر و نو صحیح ده که غلط و هغه پرېږدي. دغه خلکو دپاره د ملایکو څه مطالبې کړي دي. یوه مطالبه دا ده چې یا الله غلطۍ و ګناهونه که چیرې کېدو هغه ور وبخښي، دا یې یو. بله مطالبه یې دا کړې د وقیهم عذاب الجحیم، یا الله دغه خلک د دوزخ له عذابه وساته، دوزخ مه پوینه. دا یې دویمه مطالبه ده له الله. یا الله ګناهونه ور وبخښه، دا اوله مطالبه ده. یا الله د دوزخه یې وساته، دا دویمه مطالبه ده. او دریم ربنا وادخلهم جنات عدن، یا الله داخل یې که هغه جنتو ته چې هغه د دوی د همیشه دپاره کور د بیا ځینې وتل نسته. چې کله دې ګناهونه ور وبخښل، د دوزخه دې وساتل، نو جنت کې داخل که. دا درېیمه مطالبه ده. ته جنت ته داخل که التې هغه جنت وعدتهم چې تا له دوی سره د جنت وعده کړې،